دا دې مخله پیسې دې مخله موږ به لاړ شو د کچالو دې خرڅ کړه صحیح په ارمان ارمان کې لاس مې خپل اخیستي 15 کرا خوړ ښه لس تا اخیستې و 15 پې ګران راځي چې 115 تا ته تمام شي دا څو پاکټه دي ټول اته پاکټه یو دام د اته پاکټه کې نو ته اته 15 خیله 40 افغانۍ ګټې 40 افغانۍ باندې به څه وکړې نه زیاتې پاتې کېږي ها بیټو کرتا ہے نو ته خو اته پاکټه او د لاسګارډ او کته پورته څو نفره فامیل کې لرې تقریبا 15 نفره کور به دې هم پکې راوي نه کور شکر ده بیا ماشاءالله دا تکلیف لري ژبه دې څنګه باندې مریض وې ما باد تر شوی ښه هغه ګوزڼ والی وې ښه فالج والی وې زه نور ښیم فقط مخ دا نیم بازار څه شی و نیم بدن کار کولار نیم بدن دې کار پرېښی و اوس الحمدلله بېرته جوړ یې ښه دغه ټول اته والا پلاستیکونه څو درکړم درته اته والا پلاستیکونه چې خلاص ته هم کور ته لاړ شې زه یو دا کې نه پلاستیکه 900 شل روپۍ کې نه ښه خو 1000 روپۍ به یې درکړم درته ټول صحیح ده صحیح ده ښه داسې ورځ هم راځي چې بیخي څه شی هغه نه شي یاره ګټه دې ونه شي هم 2 ورځې کې ماته 100 روپۍ درکړې 2 ورځو کې 100 افغانۍ بیا به صبر کوې نو بیا نو څه دی الله ستا به کوي که نه خاصه حساب که 100 روپۍ راځي هم دا نه پاکټ 1000 افغانۍ خو مې درکړې 9000 به یو سل شل دا خو 80 روپۍ 1000 دې بس دی 80 روپۍ بات نه بس دی نه بور دی اوس چنل تا ته پکې 40 ګټه زه خو وایم هغه دی ولږ به وخته کور ته لاړ شي آرام به وکړي ښه ده اوس وخته یو ورځ کې لوړ داسې کړم نه خو زه هم درته داسې وایم که نه چې 9 پاکټ راکړه خیر د 80 روپۍ ما ته پرېږده 80 روپۍ موږ په بسه 2 ورځو کې هغه نه پاتې کېدل 80 روپۍ راته خو د 80 روپۍ به تاوان وکړې لاړ به شي کور کې به آرام وکړي هېڅ پروا نه کوم داسې زړه دې ډېر غټ نه دی خدای شکر ښه ښه دی که نه کوم ځای یې میدان ها میدان یې تو میدان وردګ وې که د میدان یې لوړه ښه ځه دا به زه واخلم نو موټر ډاله کې کېدم ټیم را سره راواخله که نه بله یو خلطه راواخله هغه به بیا وتلی خلطه راواخله ښه دا اوس پوره کوې ته راته نن شپه کور کې څه پخی هره ورځ کچالو پخی که مختلف شی کله بانجان وي کله ښه ښه داسې ته دغه وکړه زه دا کېده بېرته ما ته وګوره دا دې مخله پیسې دې مخله موږ به لاړ شو د کچالو دې خرڅ کړه لمبو کې تیر شو غریبۍ ژوندون مې خدایا په سلګو سلګو کې تیر شو په ارمان ارمان کې تیر شو په